الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل تصل بك نمبر آيات ده سورة النساء. حاصل آیت دا ده چې بدی خبر الله عزوجل خو کې نګړي چې انسان په غي تسریو کې ټیک لکه وي سړي باندې ظلم وشو د خپل مظلومیت اظهار کولای شي سړي په ځای کې ملمه دي او چې دا غسر د ملمستوب قانون ادا نه کوي د به سبا خلق را ویل شي، خو لیکن بده کې په عظمت عمل خره. الا يحب الله الجار، الله نه کوي کارواله به سوی په باندې من القول دا وینا بدا وینا خو کنه غني. محبت الله صفت دی ایجابي او سلبي دواړه، الا منظور مگر هغه څه چې پاغت تیرې کړې شوی دی. نو کدی وخت کې دا د خپل مظلومیت کارواله وکړي نو ان شاء الله سبحانه وتعالى پکې نشتا. وکانه الله دې الله تعالی سميعا عليم اوریدن کې او یا روسیت کې اوس بیان دی که خیر تاسو پټ کې ښکارا کې به ټول زموږ د الله علم دی. ان تم دو خیرن که ښکارا کې الله وي خیر لرا او ته په یا پټ کې او تاسو عفو کې د بدین فإن الله یقینا الله تعالی کان ذی عفو غفور قدیر. ما فی کون کې او د قشان قدرت والا عفو دا منسوبه ګناهونه مشي کړی دي د ملائکو د کتابونو ارسنه به الله لري کی ورسات کې وسو جانب المقابل لا يرى او زجر. ان الذين يقولون خلا يكفرون بالله شيء انکار کوي د الله او د الله رسولانو او يريدون اراده لري فرق او ما بين د الله رسولانو کې ويقولون دا خبره کوي چې نو من ایمان راړو به بعضن په بعض او کفر کو په بعض باندې ويريدون اراده لري يتخذوا بين ذلك سبيلا چونی چې ما بين د دې کې لار پر دین په ځان کې نه راولي پر انکار نه کوي نو څه چل دی دې نتیجه. اولئک داخل شدرهم الکافرون هم دوی غیر مسلم دي حق یقیني او اعتدنا موږ تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب شو کوونکې. د مؤمنانو صفات سره څه تقابل او الذين امنوا اخر ایمان راوړل بالله په الله او رسولانو باندې ولم يفرقوا بجداوال اندر کړه په مابین دیو کس کې منهم دوینا. اولئک داخل شد سوف یتیم زرد چې الله ورکې دوی لړ اجر نه دوی او کان الله دی الله تعالی معفو غفور رحیم بخون کې مهربان. ورسره کې چې به طلب الايه د خلکو ویلې چې موږ څه خبره پاتیم کې منو چې د بطور مثال د ستورو سره غرونه پیدا کیو کتاب یو دم راشد دا الله جواب کو جس سوال نه مکوي بني سوي دا کړو الله په عذاب راو شو پتا شم راځي يسالو کا ته پوښ کې سوال کې انسان ال کتاب اند خبره بارا کې چې تنازل کې عليهم بدوي باندې کتاب نه سمای دا بارا کتاب فراغله دا بارا معنا یو دمو فقط سالو یقینا دوی سوال کړی د موسی نه اکبر غټ انسان لګي د دینه سی ویلي فقالو دی ویلي چې ارین الله او خیمل الله جارتن مخامخ عیان فاخذتهم الصاعقه ونول دولره تندر په سبب د ظلم دوی او ثم اتخذوا بدون وسخه من بعد ما جاءتهم البينات رسیدنه شو دلاره خار دلایل رالو لیکن بهم انکار وکړو فعفونا من عفو کړه د دینه او اتینا ورکړه موږ موسی علیه سلطان مبین دلیل خارا تورات یاروبو دې قباحتونه وسو اوري ورفعنا من فرت کړه او د پاسو دې اتور الله وی صغر بميثاقهم بسبب د وعده د ولوسنو دې وقلنا لهم ان غير ذل ادخلوا الباب داخل شه دروازې لړ سجدن منقاد مصدر د حاکم کې راځي دروازه ټیټه وا وقلنا لهم ان غير ذل تجاوز مکوې په سبب د دافته په دورس کې واخذنا واخذ منهم د دین ميثاقا غليظا وعده سخت وعده الله عز وجل دې واخستا پجره دې باندې چې داخله عمل کیو کی اسه الله عز وجل فرمای په بل طرف باندې دا خبره بوتله نو په بل طرف باندې شیداړه نو دی وخت کې رب العالمین به دوی سزا ورکړه سزا شورته ورکړه الله عز وجل داخله ذلیل کړه. فبما نقضهم ما فبنقضهم الله په سبب د ماتوالي د دوی سلام میثاقهم د خپل لوسن لا او کفرهم او کفر د دوی به آیات الله د الله په ایتونه باندې وقتلهم او وجل د انبیاء ولا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا ای جرم شرعی به نه وکړه استباغ دوی راونی ولا او شهیدان به کړه قتل به کړه الله عز وجل ورته غوسه شو. وقولهم وینادو دی قلوبنا زنه سمون چې د غلفن د علم نه ډاګ دی بلکې الله مهر لګول علیه ابدی باندې به کفر هم بسبب د کفر د دوی نو د ایمان لري الله قلیل مگر کم یا کم زمانہ بل وبکفر هم بسبب د کفر د دوی وقولهم وینادو دی په مریم باندې بهتان عظیم الله تهمت لوی تا بهتان کې معنی د حیرانتیا د شي خبره په جانب مقابل باندې وترل چې به حق حیران کړه
بل وقولهم دوی وینا چې ان قتلنا یقینا من وجل د مسیح عیسی د مریم رسول الله چې الله رسول الله ټکی کې الله رضو کې په يهودو هغه د بل شي نه پیدا دي جنان نعوذ بالله من ذلک او ابن مریم کې رضو کې الله په نسواراو په دې ترتیب باندې د الله بچی نه وما قتلوه الله تعالی دې دانه دی وشلونی ادم کړه دا ولکن شبه لهم لیکن ګډوډی راغلی د په دوی باندې وان الذين يقيننا اخر شي خلاف کړه به بده کې لفي شک منه بشکی اذن معلوم نشدو لره به پایبان من علم دلیل مگر تابعداري د ګمان او وما قتلوه دې دا وشلین یقینا فقط یقیني نو جواب د سوال دا به څه چلو شو بل رفع الله بلک الله پورته کړي له خپل ځان لره نو جواب دا چې سوال دا چې هغه کې اکسیجن او د هوا تنفس بسي وکان الله دې الله تعالی عزیز زور او حکمت والا واستقسم د کتاب او اقسام الله وان من اهل الكتاب نشباج ذل کتابونه الا مگر امام بلری به په دبانه قبل موته مخیر مرد موته مرد عیسی یا موته مرد دنا دل کتابنا ويوم القيامه برز قیامت يكون عليهم بدون شهيدا حاضرا گواکون کېلتا و جواب د سوال چې تاسو د محرمات څلور دي نور محرمات نشته دا نور مشتري الله اگر دې ګناه د وجنا فبظلم بسبب د ظلم من الذين دعوا عن هذه يهود من بنکړي والے بده باندې طيبات المزيدار د مزيدار وحلت لهم شذل حلال کړي شی او وبسودهم بسبب د بندوالي دوی ان سبيل الله الا الله دلار لكثيرا ولا بل واخذهم واخصل ذي الربا دي سدلرا وقد او حال چې من کړي شی ونه دا واكلهم خوراک د اموال الناس مارون دخل کله باطل واتنا من تیار کړو غیر مسلم لرمنهم د دین عذاب علیم درناک عذاب علیم فاعل ونه د مصدر منوی الفاعل امام بخاری شه مسلک دی و جانب مقابل لا هغه قسم ته دغه صفت بیانې لکن الراسخون لیکن مضبوط خلق علم کې منهم د دین اول مؤمنون مؤمنان خلق ایمان لري بما پاس باندې انزل الیک چې تعالی حاصل کړي شوی دی قران او سنت وما انزل واشن نازل کړي شوی من قبل غسان وړاندې والمقیمین الصلاه پابندي کوونکي د منځلي او ورکوونکي د زکات والمؤمنون ایمان لري بالله فالله فرض سنه اولئک داخله چې سنو تیم زرد چې موږ بدل ورکو اجر عظیم بعض خلکو په عثمان رضی الله عنه دلته کې رد کړي دي چې والمقیمین حالت نسبی ویلې مفسرین الله جواب کوي چې دا منسوب بالمدح دی الوشیر المانی کې به تفصیل راته دی کړي دي نقلی دلیل مقصد بلې کې صدق پیغمبر ان حين یقینا موږ وایي کړي له کتار لکه څنګه چې موږ کړي نو علی السلام او انبیاء ول من بعد دا غنه ورستا واوحینا من وحی کړي ابراهیم علیه السلام اسماعیل اسحاق یعقوب او د خاندان لا عیسی ایوب علیه السلام یونس علیه السلام هارون او سليمان واتینا من ورکړو داوود علیه السلام له زبور اته کتاب زبور ولی ذکر کې داوود علیه السلام کې دوه کمالات و یو بادشاہ او بل دغه شانه اسماني وي وسره والله موږ د دې وجنه ګران دي او رسولان چې موږ بیان کړی دی الکه بتا باندې من قبل وړاندې او بعض رسولان چې موږ دې بیان کړی الکه بتا باندې دلیل د دې باندې شي دا کوم نسب خلک ذکر کوي چې دومره رسولان دي تراغه ادم علیه السلام پر ابن کثیر پای باندې رد کړي لري حاصل دا چې باسي بیان دي باسي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره تذکرہ بیدار شي محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن كلاب ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خنزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نضر ابن معد ابن عدنان دي جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شجره نسب ثابت ده او كلم الله خبري كلم الله خبري کړي الله تعالی د موسی سره تکلیما بخبره کولو ابو سره الله عز وجل فرمایي خبري کړي دي دا مفعول مطلق دې وجه ذکر کې چې رد په انسانان باندې چې ونی کې الله حلول کړي دغه نور سره به خبره شوی ده رسولا ذا رسولان الله مبشرین نذیر ورکون کې ير ورکون کې دا ولي الله را ولګل لا يكون چې نشر الناس د خلق له الله باندې حجت بانا بعض الرسول صدا لګل رسولان وکال الله دې الله تعالی زور اور دې حکمت والا ورسېت کو ځا خبر الله عز وجل ثابتي الله را پته و چې محمد رسول الله اهل دې کتاب دی لكن الله تعالی کوي کې بما فاسمان انزل الیک چې نازل کړي تعالی انزل الله نازل کړي به په خپل علم هیڅ معنی غاندي چې ته اهلی یا الله دې حفاظت کوي او ملائکم کوي کې وکفا بالله شهیدا پورا د الله گواه کڅو کې معنی کني معنی مزا ورته کافی دي ورسایت کې وسه جانب مقابل الله عز وجل شی ورکي تخفيفا ان الذين يقينا اخر كفروا شكبر کړي او شد داخله کې بند کړي د الله دلاره قد ضل داخله گمراه دي دلارم باید بده شګمرای شي لړي د حقنا او ان الذين يقينا اخر كافرون دي وظلموا ظلم کړي لم يكن الا ان الله چې وکنه وکړم دوی لړاو روان کې دا طریق هم بلار
الا طريق جهنم مگر لار جهنم خالدین فیها همیشه به پای کې ابدن تل ترتلا وکانه ذلک علی الله یسیر. دا کار په الله عز وجل باندې آسان دی چې عمر خلق په تا باندې روان کی ورسه کې وسو مدد د الله. یا ایها الناس یا خلق قد جاءکم یقینا راغله تاسو رسول بالحق بالشاء من ربکم ساز رب ذخانا فامنوا ایمان راوړئ نو یکون خیرن دلته عبارت ده دا تاسو لغوري و ان تکبروا کې انکار مو کو فین لله یقینا الله رب اسر چې بر اسمان ولای د اسمه کې دی الله علیم حکیم اپو یو د قشان د حکمتونو والا. ورسه کې اوس بل دا یا اهل الكتاب يهود نصارى وغلو مکوې په خپل دین کې خو غلو په خپل دین کې څه معنا په بدعات پیدا کول باندې چې بدعتونه وکي او ولا تقولوا تاسموا علی الله فالله باندې مگر حق غیر الحق د حق نشو بل خبره مکوي خا نو حق چره انما المسيح یقینا د مسیح عیسی زوی د مریم دا رسول د الله دی او کلمه د الله ده القا چې الله ورته ولې مریم لره او روح دې منه دا غره خوانا فامنوا بالله ایمان راوړي په الله او رسولانو باندې ولا تقولوا تاسموا ثلاثه جدري خدایان دي انتهم منک رشید دي تشریشنا او قصو کې خیر نشي هغه توحید دی نو چې درې غنه دي شو کو دي انما الله یقینا حقدار د بندګي کې او دې سبحانه او پاکي دا غلړه ان یکون له ولد چې دا غنه زول شي ولد دلته کې ابن عاطی معنا کړی دی بچي حکمی او له ما فی السماوات دا په اختیار کې حاصل چې بر اسمانونو کې دی ولانه دې اسمه کې وکفا بالله وکیل پر د الله سي موارد ټول شي نو و جواب د سوال دوی ویل چې عیسی موږ له خبره کړې ده تاسو موږ بندګي کوي الله غلطه را لا یستن کې بچرته بد نوړي مسیح ان یکون عبد لله چې دې بنده د الله شونه ملائک المقربون چې کوم نږدې دي الله ته او چا چې نفرت پیدا کې ان عبادت دي دغه د بندګینو تکبر وکي فسيحشر زده چې راځم به کې داخلك الله تعالی خپل ځان له جميعا ټول د افتراء تاسو مکوي په باندې ورسره کې بشارت فاما الذين فساخل شيمان راوړ او عمل صالحات عمل کړي د قران سنت برابر پورا بور کې الله دوی اجر دی وایي چې دو موجود وکي دوی له خپل فضل واما الذين اخل شيغوي بدل واستكبروا لي کړي د فيعذبهم الله بعذاب ور کې دوی له عذابن اليمن درناک عذاب ولا يجدون داخله ومندنه کې لهم قل ځان د پاره سوا د الله نه وليا کومکه او نه مددگار نکره په شیخ نبی کې واقع او تعمیم راوړو ترغیب قران الله. یا ایها الناس یا خلق عام خلق قد جاءكم یقینا تاسو راغله اخکار د لیساس دربنا وانزلنا من نازل کړي الیکم تاسو نور مبین کار کون کې فاما الذين بساخل چې ایمان راوړې بالله په الله منګولې ولا غولې به په زرد چې الله په داخل کې په خپل رحمت کې او په فضل کې داخله خوانه ويهديهم داخله بروان کې په طرف د نه غلارې و جواب د سوال انت نور دې نور مثال اورا یس او دا داوم د چې ګوره په مظلومانو ظلمونه مکوي یس تبدونه کې داخله ته پوس کې انسان خو الله ورته الله تاسو فتوا درکې په بار د میراث کې یو سړی د هلاکت چې مړ شو هلاکت څه کوي چې ختم ليس له ولد بچی نشته ولا وخت د خور د فإنا نصف فلا هدير پر نصف ما ترکنی مېدا غمال چې پر خو دله او هو دار غینه میراث لم يكن لها ولد کې دغه اولاد نه فإن كانت کا چیرته دوی فلهما د ایدوړ پر بدرې مری مما دا سنه ترکه چې پر خو دلی و ان کار یو کو چیرته ورونه سړی او د قشان زنانه فلی ذکر به د نار پر دوه برخه زنانه ودی یبین الله والله بیان تاسو احکامات انت دلوا لان لا تزلوا شي خطا نشي او الله تعالی بكل شيء عليم دي خاص بار شمانه بویا. بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائده د سورۃ مقصد شری کوم لوزونه چې رب العالمین سره شوی دي دغه پرواله او د قشنغه په عمل کې راوستل په دې صورت کې د ایماندار سره خبره د څنګه بل تعبیر کې دي چې الذين امنوا اي الذين امنوا اوله ایت الله رب العزت دا دعوا بیانوي. عبد الله بن مسعود نشه پښتنه وکړه چې مال توصیه وکړه هغه ورته ویلي وستا لپاره لوی توصیه چې دا هغه یا ایه الذین آمنوا دغه لفظ لغوي کې خودلی ورشه کې چې د امر رب العالمین کړي عمل کړه ولکه منا کړي ځان ته ساته یا ایه الذین آمنوا اذا ایمان ولو فروارک وی بلو قود په دې لوزونو باندې عهود او عقود کې فرق در شي دا خاص دی عام دلته عبارت ده منها بعض دې دادي وحلت حلال کړی شوی دی لكم ساز ظفار بهیمه الانام شر بیان الا ما یتلا علیکم مگر اج تلاوت کړي چې بتا سو باندې خو بده چې حال کې چې تاسو نه وای کار والا حلالون کې بخکار لا نه وای وانتم چې تاسو احرام کې وای یعنی کونو شی دلته فعل ناقص سره د اسم نه کټته الفی والا وای دا غیر پر خبر دی لای بس ولار دی وانتم دا جمله حالیه
معنا دا چې څونه شرپاین دا ټول تاسو له حلال دي، خو لیکن چې کله تاسو ښکار کوئ نو بیا به موقت طور پورې ځان دا بند کړي. ان الله يحكم ما يريد، یقینا الله اراده فیصله کوي کوم اراده چې وواړي. دا جواب د سوال دی چې د شین رب العالمین ولې منع کړه د موقت طور لپاره. الله رب العزت په دې کې دا مسله ذکر کړو، مقصد به کې رد پر معتزله او ورشه کې وسبله حکم. یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والو بیزتی مکوئ شعائر الله د الله د دین دنه، خو د دې تعین رب العالمین کوي، حکمت به اغله معلومي او کیفیت به ما تشریح کوي. د مشه د عزت ولا وسوي چې مشه د عزت بم نه کوي، ولا شهر الحرام او نه د قشان د مشه د عزت، ولا الهدیه او نه د هدیه او عاجز السربی او القلائد نه هغه چې غاړه کوي. د هدیه او قلائد ما بین کې فرق څه دی؟ هدیه ته ویل چې هغه شعار شوی او قلائد د اشاره نه شي چې په دې باندې معلومیږي. ولا هغه څو چې خاص کوون کې ور بیت الله بیت الحرام لا اجي شه به دی یبتغون جتا او لټي فضل من ربهم در رب د دین او رضوان رضامن دی. دغه بیزتی مکه وسه قدم د اسلام د شاعرونو او شاعر نه خدا او شکر د ځان حلال کې به سکایا. و اذا حللتم شکر مزان حلال کې الله وکارو کوي. ولا یجرمنکم موتی جنې کې تاسو د شونې دی قوم په دې وجه باندې چې تاسو بنکړي ان المسجد الحرام د مسجد الحرام نه ان تعتدوا شو کې تجاوز دغه نه کوي. الله رب عزت فرمایي چې په خو مثال تاسو له حدیبه کې باندې او وسلاړ حرم له وسولو چې تاسو هم ناراضه نه او تعاونوا دی ول سره کومه کوي البر او تقوا باندې کې او د قشل تقوا باندې حق الله د مخلوق دواړو ادا کوي. ولا تعاونوا دی ول سره کومه کوي علی الاثم والعدوان په ګناه سره کې شی باندې او اتقوا الله د الله نه یریږي. ان الله یقینا الله تعالی چې شدید العقاب څخه عذاب ولا دی. ورسره کې جواب د سوال حاصل بدی چې دا ټول شی حلال دی او دا حلال دی نو دا حرام به په ټول ادیانو کې دې متشریح پکار ده. الله رب العزت دې مقام کې وسوي چې په ټولو ادیانو کې حرام دي هغه سره شي نه. بقره کې مائده کې او انعام کې او نحل ټول کې وایي او حرمت حرام کړی شوی دی علیکم المائده تو پتا شو منه مردار او دم او د قشان د ویره مسبوحه ولحم الخنزير غوخر خنزير وما هغه سروي شغال کړی شي د الله نشو د بل پنامه اربل چې تقرب د پاره یا رب العالمین نشو بل چې आवाज کول شي علي یا حسین یا فلان یا شیخ عبد القادر جیلانی را مدد شه او زماره مشکل حل کا بلکې تکلیف یې چې تاسو आवाज کوي فقط او فقط رب العالمین لکه بل چاره بنه کوي. والمنخنقه اشمره خبر کړی شوی د قشان ټکولې شوی د اورا ورسېدلې د غرنه منته حتی بل فخر باندې والے شوی د یو کتل لپاره ثاني سنور کې نقل وما هغه چې خړلې د اغیل السبع الله دې درنده الا ما مگر هغه چې تاسو حلال کې ابن جرير د لیکل چې دې کې مقصد وینه ته وینده او د قشان د خپل خوځیدل دا الا استثناء دې ورسنه نه ده. دا خبره غلطه ده چې دا د ما اهل لغیر الله نه استثناء ده نه تعویل لري. وما هغه چې الله کړی شوی دی عالم نشو بری درگاهونه کې او انا او دا چې تاسو تقسیم کې بل اجزام به غشو باندې ذالکم فسق دا به دین دا فسق. ابن جرير غلی کړي چې دوی بلاړو د قشن د حبل بود دی خپل ته به نظرانم کې خودله یو کار به شکو دا حکم کو نه کوم غش مشي بیراوی ور باغ به فال نه او امرنی رب او نهانی زمون بدین کې استخاره ده. اليوم ننشد يئس الذين الله ان امید در اخرج غیر مشند من دینکم ساسو دین درجو د بطلان فلا تخشون دین ایریګه ما وښون اسمانه راو کوي من دینکم من ابطال دینکم من رجوعکم عن دینکم. اول یوم ننشد اکملت ما فرک لكم تاسو ساسو دین او اتممت ودقشن الله فرمک علیکم بداسو نعمت اکملت اتممت کامل او پورا. ابن قیم شیخ دلی کې او دغه شامل علی قاری دین د اسلام کمن کفن الله سره پوره دی او ورته به وګوره کې لكم الاسلام استاذ پر اسلام دین بل دین نشي. اوس په دې کې د لوګي حال بیانې یو دغه شان چادر باندې زور وکي مردار دی خړې بل الله خیر دی. فمن سورہ پسو چې محتاج کړي شو الله په لوګي کې دا مخمسه څه ویل چې دغه چون کې دا د اسلام غلبه بدلتا په دې شال چې نو اعلان کوون کې ریش من ګنا لنو فإن الله یقینا الله غفور رحیم بخونګه مهربان دی. ورسره په وسنو شنه ذکر کوي چې کار ته وکي په باس سپی بل باندې دم تاسو جایز دی. يسالونك تپوس کې استانه ماذا احل لكم کوم شی حلال کړی شوی دی ته نو قل ورته احل لكم الطيبات حلال کړی شوی تاسو له مزیدار وما ينفقار دا اوسه تاسو تعلیم ورکړی من الجوارح اغا
حیوان لچ زخمی کون کې دی خو بده شال چې تاسو به ورلېږي اغیلا صاحب امر بشي بیرته برازي بدل کړی د برټان په کړی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي شرط پرې کې زخم دی ځکه دا قید کې خود تعلمون په دې حال چې تاسو تعلیم ورکوي دی لرم ما دا اغسل چې کوم تاسو الله درکړي فکرو خوراک کوي ما دا سلام سک ناشبان کړی دی علیکم بتاسو او اسکر یاد کینم د الله علی فای باندې او تقوا الله د الله نه یریږي ان الله سریع الحساب یقینا الله سریع حساب والا دی وشو د کتاب طعام تاسو حلال دی خدای مې عمر دا په اتفاق د ټول کفارو حلال دي مسلمانانو خوري دوی مشبوه هذا او د ایسر او ادم دا ګویا کې د بقره د آیات لپاره مخصص دی په دې ترتیب باندې انت ویل چې د مشرکین سره نکاح مکوي خو لور دې مکوي دلته چې دا ورته جایز ده دغه وجه دار چې دا د خپل شکل توحید وایي او اسلام سره مایل کی الیوم ننشد وحل لكم الله حلال کړی شی تاسو مزیدار او طعام الذين ذقشان طعام دا چا ذبائح او تل کتاب ورکړی شی له حل حلال لكم تاسو او طعامکم ساز طعام چې حلال دی وایتا اول محسنات الله پاک دامن د مؤمنانو نو د قشان پاک دامن من الذين دا چې نو تل کتاب ورکړی شی ساز نو وړاندې و اذا اتيتمهن شکل ورکو یا غیل مہرونه د په د شال محسنین چې پاک دامن به اختیار وینه به اغلزت اخصن کی دا محسن پاک دامنی به اختیاری د وعده مقصد بدای ولا متخذی اخدان نه وینون کې پټو یاران لره جواب د سوال چې هر کله د دوی سره د دوی نکاح جائز ده د مسلمانانو نکاح جائز ده دغه بل خبره معلومه شو چې د دین به برقرار نه دین الله برباد دی ځکه شرک عزیر د الله بشي غنی عیسی و من یکفر او چې کفر وکي بل ایمان په ایمان باندې نفقت حبط یقینا برباد دی عمل او هو بالاخره دا په اخرت کې بل خاسرین تاوانیان مرشد کې بل حکم او کله چې خوراک سره طبعا بیا او 10 ماته ان شاء الله 10 کې څنګه کوي بیٹول بدل میزل ګران دي سرور دي انتخاب کړو یو کې مسله بیٹول سره دی امام مالک سے فرمایي شافعي سے فرمایي درې وخت او احناف یې سره مېسا او قول راجح د امام مالک دی شپږ صورتونه بکی دلګو په دلاس کې وبواله پر سر به راکې دي مخله به راکش کې ورسره به ورسره مخله دویم د مخله شاله مخله دریم رمې سر مسکه او سره پټګي او څلورم ټول پټګي مسکول پنځم پټګي او تقشان په دې باندې مسکول او د غوګونو سره به خوا کې چې مشونه کې دي یا ایه الذین آمنوا یا ایمان ولو اذا قمتم شکر او درې د صلات منزل اذا اردتم منادا خپل د عبارت چې کله به او د سوي نفاس اگر کنو ته جهات علماء وکړي دي فاصلو وینځه او چې کوم د خپل مخونه او د قشان لاسونه المرافق څنګهلو پورې اوم سو مسوګي د خپل سرونه او د خپل میځل کابینه تر د خنګرو یې مسکه چې کله مو جراب بخپي او یا د قشان اهل الملکلی دي دې سره به خوا کې موزه به کوم علت چې په دې جو موزه کې د هغه جرا علت پر جراب کې مشته نو پاغه مسجې زبدې د اوی صاحب کرامو دا خبره نه خلا و ان کنتم کو چرته جنوب الله اسلام پاک و ان کنتم کو نه جوړه ولا سفر یا په سفر باندې او جاء راغ احد یو کس منکم سافر من الغائط لا طرف د کندنه او لا مستم النساء د قشامه سکړې مې وزنانه مراجع ما مګړي فلم تجدو به منمند کول ما نو به کوشش وکوي فتيمم قصره سعيدا طيبا خاور پاک لرا طریقه بدای شفم سو مسوګي د خپل مخونه او قشان لاسونه منو په شال یعنی د دې خاور له بس عیسی سره بدن پورې ټچي امام بخاری سے فرمایي په صدر باندې هم جایز نه ده ګټ پکار دی دا ولی وز اسلام د محاسن بیانوي ما يريد الله الله نه اراده لري لجعل چې وګرځي علیکم پتاسو باندې من حرج تنسیا ولکن يريد اراده لري چې تاسو پاکي او بل پوره کې خپل نعمت علیکم پتاسو باندې لعلکم در پر تشکرون شکر واسي بل او اسکو یاد کې رحمت الله علیکم بتاسو باندې او د قشان لوز دا الذي هغه چې پوخ لوز کړي تاسو سره به ایمان دی اس قلتم شکر تاسو ویل سمعنا من خبر واوردا واطعنا او د قشان موږ منلا او اتقوا الله الله نو ویریږي ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله خاص په دې په خبرو چې شنو کې دنه پرتی دی ورسایت کو شوشه د عادل نه وکړه علی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کونوا شیء اهتمام کون کې لله الله رفار شهدا بدشال چې بیانون کې به بل قصه توحید او انصاف ولا یجرمنکم او تیز دنه کې تاسو د دشمنی دی قوم علا په دی وجبان چې انصافونه کې عدل انصاف کوي هو د انصاف چې اقرب النجی تقوا تا هو زمير چې عدل مخ ادلو کې پټ دی او اتقوا الله الله نه یریږي ان الله یقینا الله خبردار دی بما تعملون په عمل چې تاسو کوي بشارت وعد الله الذين امنوا الله وعده کړی دي ایماندار سره او عمل الصالحات هغه چې عمل کړی د قران او حديث برابر ایسو لهم مغفرة دوی له بخنه د واجر عظیم او لوی اجر کینه د جنت نه ده
جانب مقابل له تخفيف او الذين كفروا خرج غیر مشم دی او وکذبوا بآیاتنا تکذیب کړي موږ د آیاتونو د کې یو قول علماء داري کړي چې اسماني وحی نه مني او دویم قول علماء داري کړي د شی قدرت الله نه مني پیغمبر معجزات اولئک اصحاب الجحیم داخل جهنم ولادي ورسایت کې وسبل چې ګور الله عزوجل دشمنانو نه بچ کړي یا هغه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه ولی لاندې آرام کو هغه ورته ویل جانب مقابل څوک بر اسمانه بچ کې ویل شي الله او رسدي یا صلح حدیبیه کې چې خلکو اراده وکړه چې صلح مذاکرات ما کی یا دغه شان غره خانه چې بدارات لل یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اسکرات کې نعمت الله علیکم بتاسو هم پاټیم چې قصو یو قوم ان یبسد شهود کې علیکم تاسو الله فکف ایدیهم نو بند کړه الله سنان کوم تاسو او اتقوا الله الله نو ویریږي او خاص په الله رضان اوس پر ایماندار ورسایت کې فائدې بیانې د منځ چې رب العالمین کومک انسان لپاره باندې راځي ولقد اخذ الله يقينا الله خسر ميثاق بني اسرائيل فوخلو بني اسرائيل ومن مقرر کړي الله لګري مې دین دولس نقبا نقبانا مشران هر قوم بصر یو منتظم او قال الله تعالی ان معكم الصلاه لئن اقمتم الصلاه كما ذب باندې موکړه واته د زکات مور کو ایمان مراوړس ما پر رسولانو د مل ګرځو به مو کې واقرستم الله قرضا حسنا الله مقرض حسن ورګه لو کفر النسب ورجم ساس غناهونه داخل به مکم جنات باغون تا تجربه یې کې ومن تحت ادینا نهرنا اوس کې سره د دې باوجود نه منی به فمن کفر پس چې انکار وکړ بعد زاره کې د خبره نو ورسمن کوم ساسو فقط دل یقینا دا گمراه ده سوا السبيل دی غیر اضافه د صفت د موصول السبيل المستوي توحید لار انبیاء وز دې صفاتونه په دې باندې غلطي بل سزاګانې مرتب کېدل فبما نقضهم د مم زائد ک فبنقضهم پس په سبب د ماتوالي د میثاق هم لوزنه د الله یم لعنت کړي په دې باندې او جعلنا بمگر زوري قلوب هم درې شنو قاسیتن کلک اثر مرتبه شي شو يحرفون الله دې تحریف کول کلمه په دې کلمو کې ان مواضع د خپل زینو او نسود یاد وي صحیح سبي ما داسنه ذکر به شذول په یاد شور کړي شوی بل ولا تزالوا تبا میشه خبرې غاله خائرتن به خیانت منهم د دینه الا قليلا مگر کم منهم د دینه فافعنهم د دینه عفو او واسپه مخواړه ان الله يحب المحسنين یقینا الله من کې د نیکانو سره ورسایت کې وسو خپل مابین کې د دشمنی بیان دی ومن الذين بعض دا غشان قالوا شی ویل ان نسوار یقینا من نسوار یو اخذنا من اخسر میثاقهم فور ذوینا فنسود یادوي صحیح بما داس ذکر به شذل یاداش ورکړی شوی فاغرینا بینهم العداوه ومن قرسوله پیدا مې کړی دې ما بین کې دشمنی او کینې لا یوم القیامت ورځ قیامت سم لکه جاولا وسوف وزر دې اطلاع ورکې دوی لره الله بما كانوا يصنعون فعمل چې کوم دې کړی دی همیشه صنعت دواندار او به چې کانو فعل ناقص مضارع باندې داخل شنو همیشه صدق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب يهود ونصارى قد جاءكم يقينا رغله تاسو رسولنا استاجزم يبين لكم بيان تاسو كثيرا زيت مما داسنا كنتم تاسو پټ کړی من الكتاب الكتابنا ويعفو عفوا كثيرا ذاتنا قد جاءكم يقينا رغله تاسو الله القرآن نور وكتاب مبين وكتاب کارا نو کتاب د عاطف د پلور باندې عاطف د صفت ده شو نور د مراد صفت د محمد رسول الله ده تی دا صفت ده خو لیکن په بار د ذات سره دا بشر ده څوک دې خبره کوي چې بل رب روان سوره بینون دا معجزه ده بل پای کې اوروي علماء په باندې کلام کړی دی بل د جامو خو به سورې وکنه او يهدي به الله هدایت کې به باندې من اتباع چارشته به داری کړی دا غدر سامندې سبحان السلام دلاله د سلامتیا کله صراط المستقیم دل د منهج بیانې ويخرجهم داخله غباش من الظلمات يرون بطرف درنا باذن په خپل امر ويهديهم داخله روانه په طرف دني غلار نيوځي کې اصول به ځکه پرو روسیت کې اوس په دې حلولین مدد کوي خاص کر یعقوبیا نستوريه وملكانيه لقد كفر الذين يقينا غير مسلم دي اخر شيء ویل دي ان الله يقينا الله تعالی چې هو المسيح عيسى زوی د مریم دی نو سوال دوه الله دا نه غني کنه عيسى جواب دار چې عقیده د حلول دا الله کې مراد متصرف وس الله پیرت کوي قل ورته وا فمن يملك بسوق به اختیار لري من الله اذا الله رشان دی شي څو ان ارادك الله چرته اراده وکي د څه شي اراده وکي اهل مداخله ذکر کړي دا ان ارادك الله اراده وکي دا وجلو اچا اراده وکي ايوه لك شي اوجني مسيح ابن مريم او امه دا غمورا ومن في الارض جميعا واعتو چې بده اسمه کې دي ټول معنا کدا ټول لاشم د عيسى عليه السلام مخله ودرید الله مخله ودرید نشي چې بچي کی وشه وجه وره
ولله خاص الله له حکمت د اسمانونو د زمکه او ما بینهما کوم شی دی بل ما بین کې یخلو پیدا کوي شي وغاړي تا جواب د سوال چې پلاری نشتا او والله الله تعالی علی کل شیء قدیر فارش باندې طاقت والا دی نیو به دغه مسلم دا ورسېد کې اوس د دینو راخې چې موږ رب العالمین شریکان یو او دا غسر دی او دا الله رب العزت پر باندې رد کوي چې دا خبره اساسو غلطه ده کچیر طویل فلما يعذبكم ولا بعذاب در کوي وقالت اليهود يهود ویل د نصارا ونحن ابناء الله موږ د الله سامنے ودا کو دوستان اسه کې عبارت ده شو ابناء احبار الله خو احبار ته کټ کې او نزول معنی پکې ده نقول ورته فلما يعذبكم ولا عذاب در کې بجنوبكم سجود ګناونو نو دی به شو تاسو له عذاب در کړي څه عذاب در کړي وحد کې هم شهیدان شو شهادت افتخار ده دلته عذاب نه مراد ده مسله کوله بل انتم بل کتاب شی بشر ممن دعا چې خلق الله پیدا کړی دی ونه دا مقوله ده چې دوست عذاب نه ور کوي او یغفر الله بخنه کوي من یشاء شر شو غاړي او يعذب عذاب ور کوي من یشاء شر شو غاړي رد شرک التصرف ولله خاص الله له حکمت د اسمان نو د زمکه او ما بینهما کم شی دی بل ما بین کې وی له مشور واغله ورګرځیدلې ورسره کې حکمت بیانې شي د رسولان رب العالمین ولر علیه دي یا اهل الكتاب يهود نصارى قد جاءكم يقين راغله تاسو رسولنا استای زمن یبینو بیانې لكم تاسو علی فتره بر سوال د رسولانو ان تقولوا شونه و ما جاء ان دراغله من رب بشیر شرط زیر ورکون کې او نه ورکون کې نفقد جاءكم يقين تاسو راغله بشیر زیر درکون کې او یره درکون کې او والله الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت والا دی ورس آیت کې بني اسرائیل لوي شګور څومره نعمتونه مې درکړي دي منصب مې درکې او نبوت مې درکې عمر رضی الله عنه کنزل مال کې نقل لشي موږ مراد یو اسی خبره غوښله کې اصول نعمتونه موږ راکړي محمد رسول الله راکړي وایس قال موسی فاطیم چې موسی علیہ السلام ویل د خپل قوم ته یا قوم یې زما قوم اوس کو یاد کې نعمت الله علیکم بتاسو سنعمت کړي اذ جعل فیکم شکر زوري د بتاسو کې انبیاء علیهم السلام وجعلکم بیاګر زوري تاسو بادشاہ هر واتاک مو درکړي تاسو ما هغه څه نه دی ورکړي او کس د مخلوق ورشایت اوس بل ادب یا قوم ازما قوم ادخل الارض داخل چې اسمه کې لشي کوم پاک رلتیا كتب الله لكم ان شاء الله پرس کړي تاسو لپاره مقرر کړی دی كتب الله دغه آزادواله او مرتد ګرځي الات بارکم بشاګانو باندې فتن قریبو کې نو بغیر خاسرین ذلیلان خاسر دي ته لکه چې عمل وکي او سي نتیجه په مرتب نشي او د دې سره به خو علماء دا خبره ذکر کړی دا چې یو سړی د کامیاب نشي او یا عمل کې اجر به نه نو زدي به همتي قالوا دي يا موسى ان في يقينا بدي کې قوم يقوم د جبارين زور اور وانه من شي شرط من داخلي غوديتا حتى يخرج ذي شو من هذا الدين فان يخرج كدي وات من هذا الدين فان يقينا من يداخل دونكي اوس په ارزه کې ناري نشتا نو قال ولد وكسان من الذين ذا يخافون شيء يدوينا يخرج يريدل انعم الله الله احسان کړو نعمت کړو باندې ما باندې دوړ باندې ادخلوا داخل شالهم په دوی باندې الباب دروازې لا فاذا دخلتم شکل به داخل شو فانكم يقينا تاسو زور او خاص په الله لسان په الله ځان وسپاره ان كنتم مؤمنين کتا شو ایماندار وای دې ورکی اسباب توکل دوی ورله قالوا يا موسى دي ټول ویل یا موسی ان يقينا من شلن ندخل شرط من داخلي ګدير ابدا بالکل ما دام فی درس شو دي التي او فسبل ارشان ته تو سارب دي الله څنګه چې د حلول عقیده لرله یک سک کومک دی کی سارب مقدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې بنی اسرائیل غوډنه یو سوال لا هغه وخت کو سوره مائده نو نازل دا خبره مشهور وا برکل خدمت علاقه پوری ورزش هغه پوری یو مشکل د محمد رسول الله مخالفین وا او فقط عبد الله بن مسعود ارمانو کې شکاش دا کلمه ما ویلې فقاتل جګړه وکي نه هنا قائد مونږ دي چې نه شو قال ربنا غفل يا رب سماين لا املك شيء اختیار لرم مگر د خپل ځان او ورور می نور خو ولا نو خپل ځان لا املك من اختیار لرم مگر د خپل ځان ورور می د خپل ځان او جداواله را ولا بین نظم ما بین کې ما بین د قوم به دین کې نو قال الله ورته ویل وسید وجنا فانها يخنن داش د بنده کړی شوی د علیهم په دیمانه 40 سنه تنسل به کاله نو عیسی موسی شو شیدل به علیهم السلام هغه په ند سلط نه و سرګردان به دوی پکې هغه نه ودشي لکه زندان کې چې پولیس هم ګرځي او قیدان هم ګرځي او فرق دی کنه یته هونه معنا دوی به سرګردان فلارد به رسمه کې او مخ بګي ګار القوم الفاسقین قوم نه به دی لري او آدم علیه السلام د زامنو قابل او حابل واقع ذکر کوي مقصد په کې د بنی اسرائیل وبای صفات او دول ول علیهم بدی معنی خبر د هغه د زامنو د آدم علیه السلام بل حق برشته اس قرب باټیم چې د وکړه الله قرباني ظاهر د معنی سبب قرباني وو
چې دیو قبول شو اخلاص پکې او بلکې نه و دا خبره چې بعض مفسرین لګره دیو خور به یو لپاره کړه د بلبل ظاهر د قران نه دا معلومیږي پس قبول کړه شو من احدهما د دین او قبول نشو من الاخر دا قبلنا اخر نو قال ذو الزبتا وجم قال ويل انما يتقبل الله يقينا قبل الله تعالى من المتقين تقوادار او شیخ الاسلام ابن بوجړل الله عز وجل فرمایي چې چا هغه چې عمل قبل ان شاء تقوا داري تقوا دا منټو مسلمانانو زکات غنا چې دسمن یو عمل قبول شي بس ده لا ان دا معنا کشرت دی وت کې لري مال د خپل الله ستقتل نشم او وجنین ما انا سنه مقدون کې یدي خپل الله سن لري کتار چې تو وجنم او ان اخاف الله جل الله نه لريګم شرب مخلوقات دې او بل تبور زما په ګناه مختشي او څومره ختم نشي کې ټول به مختشي لګه حدیث کې راځي ان اورید چې اراده رحمان داس ته مختشي زما په ګناه سبب ګناه باندې نو زه اراده لرم د بل چا بارګه باید د عقیده ونه ساتي معنا کزه دی او جلم به به تشی من اصحاب النار دور ولا نو ذالک دا جزاء ظالم کوونکو دا دی بیان څه اثر په وکي پس خو غن له دلر نفس وزان د قتل اخي وجل ضروري فقط ليس وجلوا فاصبح الله سبيك من الخاسرين توانانو نو حیران مړی ګرځو د وخت کې مرغ راغی شیخانت بس د سوچو کول مړو دا خبر غلطه چې دوا مرغان په جنگ شو یو وجلو او بل دفن کې نو خو غن له دلر نفس د فقط لاخي وجل ضروري فقط ليس وجل فاصبح سبيك توانانو فبعث الله راول ګل قرابن یو کار غیب حسو چې کنه کول د اسمای کې شو خې درړه کوي پڅنګ پټ کې الله وي هغه جو صدر د بل ټول اندامونه پټول پکار دی سو اته ذکر ورته ویلي سړی د غیب کار کول باندې خپکی کړه نو قال دی وی هي افسوس دی زاج شمان کو نه شید مثله الغلاب بشان د کار او ما پټ کړي سو اته اخی جو صدر مې فاسبا وګرځو من النادمین د پښیمانو د حیرانو کما معنا څنګه چې دا ندامت توبه دا قاعده من اجل ذلك دی وجن الله كتبنا من لازم کړو شابانه په بني اسرائيل انه دا خبر من قتل نفسا شاء وجل نفس بغیر نفس بغیر د نفس نو فساد نه د وجل فساد د اسمای کې فک انما غوي کې قتل الناس جميعا ټول خلک وجل وبنو چې دا ژوندې کې فک انما غوي کې ټول خلک ژوندې کړل دا څنګه شری یو نفس ټول دی معنا عالم دی خبره عزت کړه ی به عزت کې ولقد جاءتهم يقينا راغلو دوی لرا سای سمون بالبينات په خاله دلایل ثم بس داغینا ان كثيرا يقينا زيت منهم دین بعد زال د دین او صبر ازمه کې اسراف کوونکی زیته کوونکی اوس هغه چې اختطاف په طریقې سزاګانې څلور سزاګانې ورکړي د کسړې مجرې ماره اخستې یو کسړې وجلې بل کمال اخستې بل او کې راولې کړي بل شړلې کېږي به مسلمانانو د علاقینو قید کېږي انما جزاء الذين يخنن جزاء دا غچا چې جګړه کوي د الله او رسول سره وساونه کوشش کوي د اسمه کې فساد ان يقتلوا غدي وجلې شو یا د اعدام کړي شو یا د کټ کړي شهیدي هم د ویلا شنو او په من خلاف نه دل بدل یا د وشړلې شي من لاړ د اسمه کې نه ذالک لهم دا د لپاره شرم د دنیا په دنیا کې او لهم د لپاره په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی ترغیب توبه الا الذين مگر اغه انسانان چې توبه استری من قبل ان مخکې د نشتا اوس په زور ور شنو فعلم فی شيء ان الله يخن الله بهونګه مهربان دی ورسو سوی رب العالمین لزان نږدې کا وسیله کې معنا د نږدې کا رب العالمین د حدود لحاظ شپږ اسم جایز شیخ الاسلام لیکلو شیخ عبد السلام رحمه الله په خپل تفسیر کې اول خپل نیک عمل الله له وسیله کې پیش کول دویم د الله عزوجل نمونه وسیله کې پیش کول دریم د مسلمان سره مطالبه د دعا څلورم خپل فقر او پنځم په الله باندې حمد او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شپږم رب لفظ استعمالول د دین رب دې خو ټول ناروا چې قبر خوا کې منځو او قبر ولا له تعالی او مت الله له یا غبنا وزن ورته کوي بل بیان سوري کې لري د اشرف علي ثانوي چې دی وسیله د زوات فاصله سره هیڅ تعلق نشته او اخوند رحمه مخزن اسلام کې لیکلي دي چې پیر دې کوڅو کې دي نه د استدمات کوي نو د خاور دی ورته الله د خپل نه ډګه کې د وسیله تفسیر الله په خپل کړه جهاد ابن قیم به په دریم جلد نه هم نمبر صفحه نه یو دله شخصان د جهاد ذکر کړي څلور د نفس سره څلور د کافر سره دوه د ابلیس سره درې د عام خلق سره او اته قسمه منافقانو سره یو شخص هم درجه ټولو یا ایها الذين امنوا ایمانوا ولو اتقوا الله الله نو ویریږي وابتغوا الیه الوسیله ولا تغلا وسیله مطلبي ونه ویل منا پګانه کې شی وګوره وسیله شی جهاد کوي په سبیل الله بلار کې لعلکم در پاره شی کامیاب تخفیف او جواب د سوال دی ویل چې موږ الله را پیشي ورکو ان الذين يخرون اخر كفروا غير مسلم دلو ان لهم كموجود شي دوی لړه ما هغه چې د اسمه کې د جميعان ټول مثله او د قشامه او د غسرا لیفضل شي جرمانه کې پیش کی وی هغه من عذاب یوم القیامه د عذاب د ورځې د قیامت قبل متنه کړی شي او لهم د لپاره عذاب یری منذرناک دیو به تکتیګره یریدون د به اراده لري چې وجه بل نار د ورنه ما هم نه به دوی چرته وتن کې من هدا غینا ولهم د لپاره عذاب د مقیم دوامدار ورسېت کې وسبل حاصل بدای چې د اعمال لکه دومره به همت لري او دومره به
حیثیت نه الله وای او سارق غلاګر سړی غلاګر زنانا فقط وکړ کې دی هم یدی لا سنا ول خلاص مړوان پوری حدیث کی تفسیر کړل ته بینا جزاء بدل بما کسبات شدی کړه دې نکال انداز سزا من الله د الله روخان الله سور ول د حکمت والا د ترغیب فمن تاب بشاج توبه وی سم بعد ظلمه ورسل غلانا ظلمنا غلا واصل اصلاح د عمل وکړو فإن الله یقینا الله باسن تعالی راولي پدا او ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون یې مهربان دی رد شرف العلم علم تعالی ما طلبت نشن الله یقینا الله چې له هغه لپاره مقصد رد شرف التصرف ملک السماوات و حکمت د اسمانونو د زمکه یو عبد بازار کې اشاره شو غواړي او یغفر بکنه کلمه یشاء اشاره شو غواړي او الله تعالی على كل شيء قدیر په ارش قدرت والا دی تسلی یا ایها الرسول ای رسول خفدن کی تعالی حزن غیر اختیاری دی معنا د غوی وبال پتان راځي او بل دغه د وجنه کار نه پرې دی الذين خرجوا تاديكي في الكفر بر كفر کې من الذين دا غچانا قالوا چې دی وی مونږ ایمان لرو په خپل خلو باندې ولم تؤمن ایمان نه دراوړې دی جنونو ومن الذين دا غچانا هادو چې يهود دی دوی وقت دی دروغ لر او جاسوسي کوي قوم دی او قوم بل تعلم یتو کتا ته نه دراغله د وجره تکبر يحرفون الكلمه الله اړي دا کلمې من بعد مواجهه ورسره خپل ځایونه کلوي عن یو ځکه چې معلوم دی بل ځکه معلوم نه دی یقولون به دا خبره کې کتاب شو در کې شهادت ادا کې سم په خضوع هته وایله و ان لم قدر نکړه شفا سرونه دي ساتي کسه د خواهش مطابق من وی وای منه کې نه منه و من يريد الله تعالی چې الله اراده وکړي دا غره گمراهي فلن تملک ته به اختیار نه لري له غره پاره من الله اذا الله راځم نه دی چې وشي اولئک الذين داخل لم يريد الله الله اراده لري چې پاکي دي جنو لهم دوی لپاره په دنیا کې شرم دی او دوی لپاره په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی عذاب الله ورکی لوی عذاب څه بل جهنم هغه رب العالمین بوجو کشف کی اې دې اوس نور صفاتونه واوره چې دوی کې دا صفاتونه دي او دا صفاتونه دي دا دوی الله یو وقت دي دروغ ولر او خورون کې دي لسحت حرام مال حرام مال هغه شي کې خوري ځکه دوی کې عادت دي نو یو جن شیخ الاسلام دلته نقطه ذکر کړی دا هغه دا یو سړی دی سود خور دی دا باندې روډي وخړل الله په حلال مال کې حساب وي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت دی هو دعوت پیغمبر اسلام قبول کی هغه ګډ سره دین هغه خورین کې درو حرام مال و فإن جاءوك الله کدی خلق داخله تعالی علی فحکم فیصلو ک بینهم د دې مابین کې ته مخواړه وان تورث کمخ دی واړو فلن يضر به شرطم سره تعالی نشي درکولې دی شي او که فیصله کینو فیصلو ک بینهم د دې مابین کې بالقسط په انصاف ان الله یقینا الله مینه کې دی انصاف کوونکو سره اوس وي څنګه ته حاکم وګرځي د سره تورات دی په فیصله نه کوي وکيف څنګه دوی ته حاکم وګرځي او عنده موحد دار دې سره تورات دی فیا پای کې حکم الله اذا الله فیصله دی دوی ته مخاړي من بعد ذلك دي ورسا وما اولئک داخل دي بالمؤمنین شرط ایماندار د علماء نوم الله دا مطالبه و چې تاسو به تورات حفاظت کوي په سیمه ته شي کوي په ځای دي شوی مې استقبال طرف لاړو ان انزلنا التوراۃ اخنا من نازل کړه تورات فیا پای کې هدایت دی او نور نور رڼا يحكم فیصله کوي بها پاغي باندې انبیاء علیهم السلام الذين خلق اسلموا شيء منقاد دی الله لا چلو فیصله کوي للذین اجل هذا شهود دی والله ولا خلق علماء بمصلحفظوا بسبب دې چې طرف د حفاظت له شهیدین من کتاب الله د الله د کتاب وکانو علی دی پای باندې شهدا علماء فلا تخشوا مېریږي د خلکو نو وښونه زمانه وېریږي ولا تشتروا ماخله پایتون زما باندې سمنن قلیل پیسې لګي حرامي ختمي فانی دي ومن لم يحكم شاء فیصله ورکړي بما انزل الله فاسش الله نازل کړي فاولئک داخلهم الکافرون غیر مسلم دي د شهید بدری کړته وي ظالمون او الفاسقون معنی عمل کې چې قران او باندې فیصله نه کوي د درې ظلمونه کوي چې بالکل انکار کوي کافر او چې دنیا غره کوي ظالم او چې سستوب د وجه نه راشي فاسق نو مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی زیات تخلیب ابن عثیمین په الکندوز السمین کې کړی دی وسو چې کې احکامات هم وکتبنا علیهم لازم کړو په دوی باندې فیا په دې کې ان النفس یقینا د نفس بالنفس په مقابل نفس کې والعين واسترګه په مقابل سترګه او پوزه په مقابل پوزه کې وقت په مقابل لغه کې غاښ په مقابل لغه کې اول جروح د عام زخمونه چې قصاص برابر والے دی بل سره چې شي کړه ما سي به تشریح او احادیث کې راغلي ده او د فقه په کتابونو کې احکام او تفسیرونه کې فمن تصدق بس چې خیرات کې به د خپل دغه ظلم دبانې شوی دی بس د انتقام نه علم فهو کفاره دا کفاره له لپاره ومن لم يحكم چې فیصله ونکړي بما انزل الله وباس چې الله نازل کړي فاولئک داخل خاصم دوی ظلم کوونکي دي ورس آیت کې نقلی دلیل د عیسی علیه السلام نو جواب د سوال چې مستعد دین نه منولي وجه دا چې دا نوې خبرې دي الله دې سينه دا او مورالي ګری دي پر قدمونو باندې عيسى دونه ورس عيسى ابن مريم مصدقا تصديق کون کې د ماده چې دنه مخکې من التوراۃ
او اتیناه الانجیل من ورکړو د انجیل په بدګه هدایت دی او رڼا د مصدقا تصدیق کوونکی دی ماده واسه بین یدی چې دنه مخکې تورات هدایت دی واعظ للمتقین تقوادار لا مقصد یې څه دی وليحكم فیصله دی کې د انجیل ولا بما فاصبر چې الله نازل کړي په بدګه الله او من لم يحكم چې فیصله ونکړي به انزل الله فاولئک داخلي دی بيدین سره د قران وانزلنا اليك الكتاب نازل کړي تعالی کتاب الحق برشته مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دا چې دنه مخکې چې کتاب دی او بل حفاظت کوونکی دی حفاظت باندې ټول حفاظت دا کوي او فحكم فیصله کو بینهم د دې مابین کې بما انزل الله پاس چې الله نازل کړي دی ولا تتبع تابعداري مکو د خواهشات دوی عما من معرضن چې واړی تا د هغه څه چې تر راغله حق لكل اند اریو د پار جعلنا من غرسول منکم ساسن الله یو شرط او د قشا منهاج طریقه او ولو شاء الله کذا الله پاک تاسو به ګرځولې یو جماعت ولکن ازمی کی به تاسو باندې فيما پاسې چې الله درکړي دي او فاستبقوا الخيرات الله مخ شي کار دنه کوي ته الا الله خاص الله لمرجوکم ساسو وبشر جميعا د ټولو به بس چلو کی فینبئکم اطلاع بدر کی بما په هغه چې تاسو کوم اختلاف کړي دي او همیشم کړي دي الله به بسره ګورو او بل وان يحكم فیصله وک بینهم د دې مابین کې ما پاسه چې الله نازل کړي ولا تتبع تابعداري مکو دي د خواهشات او وحذرهم ويریږي د مخالفتنا یو ویریږي ان د دین یفتنو کې چې دوی تاواړي ان بعض ما د بعض هغه سنه چې الله تعالی نازل کړي دي چې موږ دا پرې د مداحات یادې فإن تولوا كذا خلق مخواړو فعلم فيش انما يريد الله يخين الله اراده لري يصيبهم شديد ورسي ببعض ذنوبهم وبعض گناهونه دوی و ان كثير يقينا زيد در خلقنا لفاسقون دي بيدين رسالت کې وستوي چې د قران او سنت پر دې نرخ پسې ګرځي جاهلیت پیسې پسې اف حکم الجاهلیه اي حکم الجاهلیت یبغون دوی لټي ومن احسن صوبړې دې الله نه حکم او فیصله کې له قوم دا خبره اچار د شیخین لري روسه توسنور آداب او چې د غیر مسلمان سره الله او يهود نصارا سره تعلق نه برابر وي يا ايها الذين امنوا اذا لا تتخذوا اليهود من يهود ونصارى اولياء بدوستاني بعضهم بعض دي دوستان د بعض دي ومن يتولهم چا چې سره دوستان او منكم ساسو فانه يقينا دامنهم دا خو نه ده وان الله يقينا الله دې نه کې ظالم قوم تھا دا ولي دوسرا خلک دوستانه کوي فتر الذين تبغوا خلف في قلوبهم شديد بلجون کې نه جوړتیا لا يشارعون تعدي کوي فيهم د دې دوستانه کې يقولون بدا خبره کې نقش من يريد ان تصيبنا دې خبره نه چې موږ له بوره شي دایره ته پریشانی مصیبت نو جواب فعسى الله مد الله لا ياتي بالفتح شراب الفتح امر من عندي خپل طرفنا فيشبه دوی وګرځي ګالا ما پاس شي پټکړي په خپل ځان کې پخېمان او به سوي ويقول الذين وياخل شيمان راوړه هؤلاء ايدا الذين خلقوا اقسم بالله چې قسمونه کول په الله باندې جهاد ایمانه مضبوط قسمنا انهم يقينا دوی لماكم ساو سره دي برباد دي عملونه فاصبحوا دوی وګرځي الله تعالی مؤمنان به دوه مولا قسمونه کول الله یا ارباش ورڅو اوس وکړه څوک مرتد شي الله د شي خل راولي د 15 صفاتونه بکی الله سره بمینه کې مؤمن مقابل کې نرمي کافر مقابل کې سختی د دین په باره کې نه ریدل او جهاد فی سبیل الله یا ایها الذین آمنوا یذمنوا ولا من يرتد سوچ مرتد منکم ساسن عن دین د خپل دیننا فسوف یأتی الله زرد چې الله براوي یو قوم يحبهم من ابو سره کوي ويحبون واغب من کې د الله سره اول من د الله رضی الله من ډیر اسباب د قران منس ذکر د الله نوم سره ځان عادت کول تقشان خپل زړه د الله په وړاندې د خېدغونه تړل الله له وخت ورکول د اولیاء سره ناس د رسول الله تابعداري او مؤمنانو سره د الله لپاره دوستي او دشمنی خپل نظر په قران کې بندول قیام الليل سبندي او کارونه کول چې مخکې ته حب راغله دي د امانت لحاظ د وادي پابندي او دې سره اهل المداخبر چې ګرځي د شبي کنټرول اذلتن دامن نرمی کوونکی به د مؤمنانو مقابل کې او سختی کوونکی به د کافرانو مقابل کې یجاهدون او جهاد بګي د الله په لار کې ونه به دې د اعتراض معترض نه راي غیب لا معنا کړی دا خدا خدا چې دا ذالک فضل الله اذا الله فضل الله ورکه اشاره شو وړ الله پر فضل والا په دې خنو دوی وی رامنډه کې چې موږ چا سره دوستانه وکړو چې تاسو موږ د يهودانو سره نه کوي انما وليكم الله يقنا اساس دوس الله رسول او الذين امنوا اخر شيء ایماندار دي دا څوک الذين اخر دي يقيمون الصلاه په مندر مانځه کوي او زکات ورکوي وهم راکون په دشال چې رکوع کوونکي دي چا چې دوستانه او څه صورت حال لې ومن يتولى چا چې دوستانه او الله رسول سره والذين امنوا المؤمنون سره فان حزب الله يدخن الله جماعت دي غالب دي
بلدب یا ایها الذین آمنوا یدمن ولا لا تتخذوا من الشیء الذين اخرجوا ولساسو دین غب شپ اولو به من الذين د اغچار اوتل کتاب چې ورګړې شوی کتاب ساسو وړاندې اول کفار غیر مسلم اولیاء په دوستانی د ادم خبر ده او اتقوا الله الله نو ویلې کتاب شرط ایماندار وي وجه د اذان پر رشخند وي او اذان کې ټول دین د تشریح شیخ عبد السلام رحم الله د آیت په تفسیر کې کړی دا واذا نادیتم الى الصلاه شکل الله تاسو आवाज کوي منزل اذان دوی نشي غیر له خدو منګم کړی شي ولا ابن اولوبه ذالک بانهم ذکر د یقوم د لا یقرن شاقل لري مومنان سره دښمنی پس کوي قل ورته ویا اهل الكتاب يهودنا سوارو ایت تاسو بدړي من ناس مونږنا الا ان مگر پدی وجه تاسو بد نوړي الا ان مگر پدی وجه چې مونږه مان لرو په الله باندې او ما انزل الینا واچ نازل کړی شوی دی مونږ لرا اواز نازل کړی شوی دی من قبل وړاندې وان اکثرکم یقینا اکثر تاسو دی بی دینا نو دوی رامنډه کې مؤمنان چې شرین دي قول ورته وایي چې تاسو اطلاع درکم بشر من ذالک د دینه په بدله کې عند الله د الله په نسمانه من سمانه شر من لعنه الله چې الله لعنت کړي پاغه او غضب به کړي دی او چې الو به ګرځولي دی نه بسوګان او خنجران او عبادت بندگی کړي دی توغوت اولئک شر د ډېر بد دی په اعتبار د مکان او ذل خطا دي نه غلاري بل واذا جاءوكم شکر تاسو لراشن قالوا به وي موږ ایمان لرو ایمان مراوړه وقد دخلوا حال دا شدید داخل شوی د کفر سره او هم او دی وتی به بای او الله عالم الله ډیر پیر بما کان یکتمون فاسو شدید کوم پټای کان فی الناقص مجاره باندې داخل له او ترى كثيرا تبو غریزیت منهم د دینه چې تعذيب کوي فی الاسم والعدوان په ګناه سرګشي کې او بل خوراک دوی السحت حرام مال تا لبئس ما كان يعملون ډیر بد هغه عمل چې کوم دوی کړي د همیشه بد عملونه کړي دي یعنی بس کوم دي دی بوله نو صلی الله کی سمره در باندې کوي الله لا ينها ولنا من کوي دوی لړه الله ولا خلق والاحقار علماء عن قولهم دوی د وینا نه الاسم دی ګناه لړه او اکلهم او خوراک دوی حرام تلب سما کانو اسنون ډیر بد هغه عمل چې دوی کړي د همیشه کانو فی الناقص مضارع باندې داخل له او بل وقالت اليهود يهود بویل الله صلی الله چې مغلوله بنکړي شوی دی نغلت ایدیم لا سن یدی بنکړي شي دویرا یا بنکړي شوی دی نشاپری واقع ذکر کړی دی والی کنه چې لا سن ته ودرل شو او بل دوی باندې لعنت کوي شعر ما قالو په سبب داسو شو دی ویل دی بل یدا او بلکې لا سن الله پر اخر خرچه کوي فیشا او سن شي غواړي او خامخازیته کثیرا زیات لمنهم دینما اغسو انزل الیک شتال نازل شوی صادر ابن سرګشی او کفر والقینا من ورزول بینهم د دې ما بین کې دښمنی او کینی الى یوم القیامت ورځ قیامت او بل سبب بل صفت داره کلمہ ارادو چکر دوی کلمہ ارکل الله وش بل کاندي نار نور للحرب جګړې لړه الله ختم کی اطفاها ختم کی ويسعون کوشش کوي بل اجماع کې فساد او الله لا يحب المفسدين الله چرته مینه کوي مفسدانو سره وس ترغیب تقوا لا او حاصل بده کې چرته بده خلکو یقیني تقوا وي الله عز وجل فرمایي مته قسمه ګناونه لري شول ولو ان اهل الكتاب قال كتاب ایمان راوړې او تقوا تقوا کړې ویل کفرنا من بر شول وانه د دینه سیاد هم د ګناونه او من بده داخل کړې باغونه د نعمتونو لا ولو انهم کدی چرته الله په باندې کړې د تورات او د انجیل اقامو دا من عمل کړې وي او دا ګران آیت دي هم انزل الیهم هغه چې دوی نازل شوی د قران او سنت پیدا بسوا وما انزل الیهم من ربهم دوی بخورا کړي من فوقهم د پاسه دی او د لاندې د خپل دوی نه سمنه باران به د قشان الله وي شینکی براټو کې دی وزیرام هم کوي غلامام هم کوي برم وی ونی هم کوي ولاندې پسونه منهم باجی دنیا امت د درمنه او کثیر او زیات منهم د دوی نه الله وي سامر ډیر بد د عمل چې کوم دوی کوي اوس د پیغمبر سره د خوشي موري یا ایها الرسول ای رسول بلغ ورسو ما انزل الیک کوم تعالی نازل شوی استاد ربنا و ان لم تفعل کو دینه کې ما اغس فما تا رسول نه کړه خپل پیغامات پیغمبر خو کړی دی جواب د سوال مونږ څو قتل نکی تسلی او الله تعالی ته بچ کې من الناس دخلنا ان الله کثیر تکلیفونه ورکړي معنا د قتل دی ان الله یقینا الله دې نه کې کافر قوم ته ورسېد ګران آیت دی قل ورته یا اهل کتاب ایهون نصارى ولا سنه دا سوال شین چرته په حق من حتا تقیم التوراۃ په باندې تورات او انجیل کې او ما هغه څنګه لري تاسو نازل کړی شو تاسو دربنا داس مطلب یعنی په خپل ټیم کې الته چې هغه ووسی قرآن راغی فیصله وبدي کې اصول مراد دي او خامخاته ته کثیرا زیات لمنهم دینما انزل الیک اج تعالی نازل شو استاد ربنا تو غیر سرګ شو کفر مخبکیګه القوم الکافرین په مقابل الکافر قوم دغه په ان مخبکیګه په دوی چې الله بربادي ترغیب ان الذين امنوا يخننا اخر بشارت ان الذين امنوا يخننا اخر ایمان راوړ او الذين هادوا اخر يهود او سور بندگی کوم کې او نو سوارا دي من امن چې ایمان راوړ په الله فرض سنئ او عمل صالحا عمل وګړي شرط برابر یې رب په نه بکې غم
روسایت کو سوي چې د خواهش او شی خلاف نه مني لقد اخذنا يقينا من اخذ په خلو زبر اسرائيل نو ارسلنا اليهم لګلو دوی لړ استاجي وکلما جاءهم شکل دوی لړ شي رسول بما فاصل تحوش خو خنه غني دوی ځانونه فريقا یو ګروپ کذب تکذیب وکي او فريقا بل جماعت چې یقتلون قتل کی یو بل لکم خو اول تکذیب کې به وجل اوس استدراج وحسب دوی ګمان کوي ان د دې وجنه چې موجود نشي فتنه او عذاب استړاندو کاني چې ثم تاب الله به الله سنتي راولي په دوی باندې بیاړاندو کاني چې کثیر زید منهم دوی نه دا بدل او الله بشیر بما يعملون الله لیدون کې په هغه عمل چې کوم دوی کوي وسرت کې په هغه چا باندې چې هغه به تور مثال دا خبره ذکر کوي چې عزیر د عیسی د الله بچی دی الله ورمندرت کې چې دا خبره تاسو غلطه ده هغه نه دی لقد كفر الذين يقين كفر کړه او چې قالو شی ویل دي ان الله يقينا الله مسیح د مریم دی یا عقیده حلول لري یا متصرف معنا ده وس د خبره نه ده وقال المسيح مسیح ویل دي یا بني اسرائيل اعبدوا الله د الله بندگی کوي سم رب دې سم رب دې انه يقينا چې شریک جوړ کړي د الله سره فقط حرم الله يقينا الله حرام کړي د بدبانه جنت زیاده واپس د جوړ دې نبی ظالمان لمنان سوار چر څوک کومه کی ورسایت کو وسوي چې دا د حلول عقیده مساته او خاص کر د تشریح چې دوی ویل عیسی او مریم او الله درې وړي دي لقد كفر الذين يقينا كافر دي اخر قالوا شيء ویل دي ان الله يقينا الله دریم د درو دي وما من اله نشته حقدار د بندګي مگر اکیو و ان لم ينتهوا داخله من نکړ شو ما د اسن شدي وي خامخه جوګ بکړي شل الذين غچا پرش غیر مشم دي من حدودين عذاب اليم درناک عذاب ترغیب توبه لا افلا يتوبون داخله توبه نو باسي الله لره ويستغفرون او داغه بخنه غواړي ظاهري او پشبا او الله غفور رحيم ان زړګي والله غفور رحيم الله بخون کې مهربان دی وس عجز د عيسى بیان نه اله نشي کېدل مل مسيح الله ان د عيسى زوی د مریم مگر دی رسول الله قد قلت يرشي من قبل اذن مخ رسولانه مور د رښتونی دا پیغمبر نه و کانا دا دواړه خوري تو عام د محتاج دي انظر وګوره کیف نبین سن بیان دوی الله او الایات دلائل به وګوره کوم خدای خلک ګرځولې شي په بل طرف ولېږي او قل ورته تعبدون تاسو را مدد شوی من دون الله سوا د الله نه ما اغسل لا يملك لكم چې تاسو نه مالک نه دی درنه ضرر د فکولو نه د خیر در کولو والله الله تعالی جل هو السميع العليم مريد ورسیا کې بل ادب قل ورته یا اهل الكتاب لا تغلوا غلو مکوي في دينكم ساسو دین کې غیر الحق ناروا ولا تتبعوا تابعدار مکوي اهوا قوم من خواهش دی قوم قد ضلوا چې گمراه دي من قبل وړاندې وا ضلوا گمراه کړي دي کثیرن زید ودلوا گمراه دي ان سوای سبیل نه غلار اضافه د صفت د موصوف لا ورسات کی د دې قباحتونه بیانې شي ګوره داوود علیه السلام دوی لخيري کړي دي لعن الذين یقینا لعن کړي شوی دی په هغه چې کافر دي من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا په دې باندې الله لعنت دی علی لسان داوود بشبر داوود علیه السلام د عیسی زوی د مریم ذالک دا څنګه ما اسو په سبب د دې شي اشاره کړي وکانو ته دن کړي تجاوز کانو دې شو الله خلک نه منع کول د بدین فعلوه کوبي لبئ سما کانو ډیر بد دا عمل چې دوی کړي دي یا فعلون فعل کوي بل ترا کثیرن تبو ګورجت منهم د دین چې دوستانه بکې الذين دا چا سره کفرو چې کافران دي لبئ سډیر بد ما سو قدم چې لګلې دوی لري ځانونو ان دا خبره ده چې الله غوسه کړي بده او فی العذاب فعذاب کې بده همیشه واسترغب کدی کې چې ته ایمان دې دا کار نه کوو نشته ایمان ولو کانو کدی چې ته ایمان لرل بالله فالله باندې او نبی په نبی باندې او ما انزل الیه چې کوم نازل کړي شوی دوی لرا نو متخذو بننه ولا اغي اولیاء دوستان ولکن مگر زیات د دوی نه دی الله بی دینا وس تقسیم کوي چې بده کې اهل کتاب يهود سرسخت دشمنان دي لتجدن الله تبخا مخامند کې اشد الناس سخت خلقو په دشمنی کې للذین غچا سره چې ایماندار دي يهود او الذين اسوش مشرکین دي او ته مند کې اقرب دي نږدې هم دوی لپاره دوستانه کې للذین غچا لپاره چې ایماندار دي الذين قالوا شيء ولد ان نسوار يقين من نسوار ذلك ذلك بانهم يقين بان منهم باج د دوی نشي دی الله قصیشین علما دي او رهبانان الله والا پیران وانهم دوی چې تکبرونه کوي قصیشین دا قص نشي دی عالم دی